تاجکستان هم طالبانو سره جګړې ته ځان جوړ کړی، سرحد ته یې خپل ځواکونه لیږلي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. څه موده وړاندې کله چې د تاجکستان ولسمشر طالبانو ته غیر مستقیم ډول ګواښ وکړ، نو طالبانو هم د یاد هیواد سرحدي سیمو ته ځانګړي ځواکونه او د فدایانو یوه قطعه ولیږله. ښکاري چې اوس تاجکستان هم د همغه په غبرګون کې تازه اقدام کړی. تازه خبر دا دی چې په افغانستان کې امنیتي ګواښونو څخه د اندېښنو په دوام د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د یوني یا یکشنبې پر ورځ د غبرګولي پر 8 ویلي چې افغانستان سره پولې ته نږدې د خاتلان ولایت توس سیمه کې 2 سترې امنیتي پوستې جوړې کړې دي او د تازه دمو ځواکونو په ګډون یې درنې وسلې هم سرحدي سیمو ته رسولي چې د افغانستان څخه هر ډول برید ته به کلک او قاطع جواب ورکړي. یاده دې وي چې تاجکستان د لنډغرو ملاتړی هیواد دی او د لنډغرو دفترونه هم یاد هیواد کې شتون لري. تاجکستان داسې مهال د افغانستان پولې ته نږدې 2 امنیتي پوستې جوړوي چې د ټولیز امنیت تړون غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو 6 ورځې وړاندې د بلاروس پلازمینه مینسک ښار کې د یوې غونډې پر مهال افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیتونو څخه اندېښنه څرګنده کړې ده. سره له دې چې د طالبانو مسؤلانو په وار ویلي افغان خاوره به هیڅکله د بل هیواد پر وړاندې ونه کارول شي، خو د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه تاجکستان تل له دې سیمې څخه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو ډاډ هم تر اوسه د نړیوالو په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو قناعت نه ده ترلاسه کړی. شنونکي وایي د ایران وروسته د تاجکستان له دې اعلان څخه ښکاري چې شمال کې به هم جګړه وشي. د پوځي چارو کارپو سرور نیازی سلام وطندار ته وویل طالبان په دې بریالي شوي نه دي چې نورو هیوادونو په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو سره ښې ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې کړي او د ښو ډیپلوماټیکو اړیکو نشتون لامل شوی چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان وضعیت ته د شک په سترګه وګوري. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.